بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی تا سلام بعد سبايا وسمداني تا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. سورة الفجر مكية وهي 30 آية. سورة فجر مکی سورت تے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے ہجرت نمخ کے 13 آیاتون دی. پدے سورت کے اللہ پاک قسم کرے دے پیوسو سیزنو باندے قسم کرے دے. اول قسم پا سبا باندے دا سبا پا وقت باندے اللہ قسم کرے دے. والفجر ولیال عشر او پلس شپو باندے ہم قسم کرے دے. اول صبح صادق باندے قسم نے دا صبح صادق پا وقت ممکن ہے کہ دے صبح صادق نہ دا ہر روزے صبح صادق مراد شی کہ پا عالم کی یو عظیم انقلاب دے سر راضی اور دام ممکن ہے کہ دے فجر نہ یو خاص روز فجر مراد شی سبا. عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما عام روزو سبا مراد اخلی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بل روایت تے چلے کہ دا محرم دا میاشتے دا بنی تاریخ سبا چلے اسلامی کال شورو پدے بانی کی گی. بعض مفسرین وی دا ذی الحجی دا لسم تاریخ یعنی دلوی اختر دروازے سباتنا مراد دے. وجدادا کہ دا ہر روزے دا پارا یوش پوی جاغت نمخ کیوی دا ہر روزے دا پارا یوش پلا کہ دا دے روزے نا اغا مخ کیوی. لکه د اتوار دروازه نه د اتوار شپه مخکې ده، د جمعې دروازه نه د جمعې شپه مخکې ده،
نو د هرې ورځې نه مخکې د دغې ورځې شپه وي. اسلامي اصولو مطابق د ورځ نه مخکې شپه وي، خو صرف یوم النحر د لوی اختر ورځ داسې ده چې دې سره شپه نشته دی. اسلامي نقطه نگاه سره د لوی اختر ورځ داسې ده چې دې سره مخکې شپه نشته دی. دغه شپه د عرفې سره لګي، نو د عرفې د ورځې دوه شپې دي، د عرفې د ورځې نه مخکې شپه او د عرفې د ورځې نه وروسته شپه، دا دواړه شپې د عرفې د ورځې دي. فایده د دې دا ده چې د عرفات میدان ته یو بنده نی رسېدلی، حج له تللی دی او د عرفات میدان ته نه دی رسېدی، نو د حج نه شو د عرفې پر دی عرفات میدان ته نه دی تللی. نو که د عرفې پر ورځ هم نی رسېدلی، نو ورپسې د اختر په شپه کې د عرفات میدان ته لاړه، هم د حج وشو. عرفه رکن دی. عرفات میدان ته که بنده نی تللی، حج یې نه کېږي. نو که د عرفې پر ورځ د عرفات میدان ته څوک نی تللی او دی د اختر په شپه د عرفات میدان ته لاړه، نو حج یې وشو. نو دې نه معلومه شوه چې د اختر شپه نه ده، دا د عرفې شپه ده. نو د عرفې دوه شپې شوې، د عرفې د ورځې نه مخکې، عرفې د ورځې نه وروسته. نو دې نه معلومیږي چې د عرفې دوه شپې دي، مخکې او وروسته. نو یوم النحر د لوی اختر ورځ داسې ده چې دې سره شپه نشته دی. نو د دې ورځې یو خاص شان دی، د لوی اختر ورځ یو خاص شان لري. نو د دې فجر ته نه مراد دی. ورپسې دویم قسم الله کړی دی، ولیال عشر، په لسو شپو باندې الله قسم کړی دی. اوس دا لس شپې د دې نه د ذوالحجې د میاشتې، یعنې د لوی اختر دا میاشت ده، دې ته ذوالحجه وایي. نو د دې میاشتې لومبنۍ لس شپې مراد دي. او د دې لسو شپو په احادیثو کې ډېر لوی فضیلت راغلی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د عبادت کولو لپاره د الله په نسبت باندې د ټولو ورځو نه زیات افضل لس د ذوالحجې دي، ځکه چې د ذوالحجې د میاشتې لومبنو لسو ورځو کې د هرې روژې دومره ثواب دی لکه د یو کال روژې. د ذوالحجې د میاشتې دا لومبنۍ 9 روژې، لسمه اختري روژه نشي دی. نو دا لومبنۍ 9 روژې، هرې ورځې روژه د یو کال د روژو برابر، او په دې شپو کې عبادت د لیلة القدر برابر دی. والفجر ولیال عشر، د دې په تفسیر کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دې نه مراد عشر ذوالحجه، د ذوالحجې د لس نه مراد دی. په دې کې لس شپې دي. دا هغه شپې دي چې موسی علیه السلام په قصه کې الله فرمایي واتممناها بعشر، 10 شپې ورځې موسی علیه السلام اعتکاف وکړ، نو پوره کړې په دې لسو باندې. وی دا هغه لس شپې ورځې دي چې په دې باندې دا هغه 40 شپې ورځې پوره شوي دي. او دغه لس شپې دي چې د ټول کال پر ورځو کې د دې دا ورځې افضلې دي. د ټول کال کې دا لس شپې ورځې افضل دي. والشفع والوتر، د شفع معنی جوړې جوړې، جفت تکے، والوتر بے جوڑے، طاق ناتکے. والشفع والوتر طاق او جفت، جوڑے او بے جوڑے. قرآن پا الفاظو کی
تعین نشتا چې جفت او طاق نه څه مراد دی. نو دې کې ډېر اقوال دي. والفجر ولیال کې پیغمبر علیہ السلام خپل فرمایي چې د فجر نه مراد صبح سبات نه مراد دی او دا ولیال عشر نه مراد د ذی الحجې لومبنۍ لس مراد دي چې په دې کې یوم النحر د لوی اختر ورځ هم شامل ده. او فرمایي چې دا وتر د دې نه مراد د عرفې ورځ نهم ورځ د عرفې او د شفع نه مراد یوم النحر لسم د ذی الحجې چې د اختر ورځ ده. والشفع والوتر نه د عرفې ورځ او د ذی الحجې ورځ. او بعض فرمایي چې د شفع نه مراد تمام مخلوقات دي ځکه چې الله پاک تمام سيزونه جوړې جوړې پیدا کړې دي. خپل الله فرمایي ومن كل شيء خلقنا زوجين، هر یو شی من جوړې جوړې پیدا کړې دي. ګوره په دنیا کې که په محسوساتو کې دي هغه که په موجوداتو کې دي تقریبا هر یو شي کې متضاد سيزونه مقابل سيزونه جوړې جوړې دي لکه کفر او ایمان دا د یو بل ضد دی. دا جوړه شقاوت او سعادت، نیکبختی او بدبختی، تیاره او رڼا، شپه او ورځ، ګرمي او یخني، ځمکه اسمان، نارینه زنانه، دا ټول جوړې جوړې دي. او د دې په مقابله کې والوتر وتر به جوړې چې هغه الله دی. وتر یا وتر الله جوړه نه لري، دویم وسره نشته. واللیل اذا یسر او قسم می دی پشپا باندې اذا یسری سرا یسری چې دا شپه تیر شي. سرا یسری د تللو په معنا د شپې تک، نو که خپل دا شپه تیر شوله ام یسری او که د شپه کې بل څوک لاړل تیر شو ام یسری سرا یسری. نو که شپه په خپل تیر شي هم مراد کېدی شي او که د شپه کې شب معراج کې پیغمبر علیه السلام لدی کائنات د محاذاتنا برابر لاړ شي د ځمکې د حدودنا اسمانونو ته د اسمانونو نه بیا نور اسمانونو ته عرش ته د عرش بره چې کوم دی پورې الله غواړي هغه پورې تشریف وړي. واللیل په هغه شپه مې د قسم وي اذا یسری چې دا شپه تېره شوه یا په دې شپه کې سرور کائنات د کائناتو نه پورې وتلی دی صلی الله علیه وسلم. دا پنځه څیزونه الله په دې باندې قسم کړی دی. هل فی ذلک قسم لذی حجر، آیا پدې کې پورا قسم شتا عقل مند لپاره؟ ذی حجر عقل مند، پدې کې پورا قسم دی. د انسان هر عمل په آخرت کې به حساب کتاب کیږي، جزا سزا به پکې وي. د انسان غافل مشه انسانا دې متضاد چیزونو ته ګوره، دې جوړو جوړو ته ګوره. ولیال عشر دې کې یو بل توجیه امشتري چې د هر میاشتې درې حصې دي. نو اول لس پیدا شوي چې په د میاشتې اول لس ورځې په دې کې میاشت راختلي، د ماښام ماسخوتن نه رڼا شروع شي او په اخره شپه کې تیارې وي، بیا سپومې ډوبه شوي وي. او اخر د میاشتې چې وګورې نو د ماسخوتن نه رڼا نه وي، په اخر کې رڼا وي، په سهار کې سپومې ښکاري. او دا منځمې لس ورځې داسې دي چې په اول کې رڼا وي او په اخر کې رڼا وي، ټوله شپه رڼا وي.
نو دې دې تو ګوره انسانا الله خالق د ازداد دی یو شی پیدا کی داغه ضد پیدا کی نو ته دې خپل حالات ته وګوره پتا باندې انقلابات راځي کله به یو حال کی کله به بل حال کی اوړې روړې با نو په دې موجوده حال غاوره کېږه ما چې دا څنګه یې نو داسې به یې نه داسې وخت به راشي چې بل شانتي بشي هل فی ذالک قسم الذی حجر آیته کې پورا قسم شته خاوندانو د عقل لپاره نو دې سلسله کې الله د دریو قومونو د عذاب ذکر کوي قوم عاد قوم ثمود قوم فرعون عادیان ارم ذات العماد کی ذکر شو ارم دا د یو سړي نوم دی ارم د سړي نوم دی او د دې قوم دوه لقب دي عاد او ارم او د دې شجره نسب داسې دی چې عاد چې دی نو دې د عاص زوی دی عاد د پلار دی عاص او عاص چې دی نو دې د ارم زوی دی عاص د ارم زوی دی او ارم د سام زوی دی او سام د نوح علیہ السلام زوی دی عاد ابن عاش ابن ارم ابن سام ابن نوح نو کله نیکته نسبت کیږي عاد وته ویلی شي کله پلار ته نسبت کیږي نو عاد وته وي او کله نیکته نسبت کیږي نو ارم وته وي د دې قوم پلار ته چې نسبت کیږي نو عاد چې نیکته نسبت کیږي نو ارم او د دې ارم یو زوی دی دا غنم دی عابر او عابر زوی د سمود دی نو دې وجه باندې سمود د دې قوم یو مشهور نوم دی نو عاد او سمود دواړه په ارم نیکه کې یو ځای دي عاد او ارم عاد او سمود په ارم نیکه کې دواړه یو ځای شوي دي نو عاد په واسطه د عاص او سمود په واسطه د عابر دا د ارم بچی دي نو ارم لفظ یې ورسره زیات کړ چې په دې قوم عاد کې دوه طبقې دي یو ته عاد اولا وي دویم ته عاد ثانیه او عاد اخرى وي نو د ارم لفظ زیات کولو کې اشاره ده چې دینه مراد عاد اولا دي اولنی عاد اوس د عادیانو کې د ارم کې یو بادشاہ تیر شوی دی چې دا هغه شداد نوم دی شداد دا د عاد زوی دی د عاد زوی شداد او هغه ته ذات العماد وی ستنو والا د یو عظیم الشان عمارت جوړ کړو هغه کې ډېر ستنې لګېدلې برجې پکې لګېدلې او دا شداد چې دی د دنیا مال او دولت ولا الله پاک ډېر زیات ورکړو او د یو خار آباد کړو دا ټول خار چې دی دا یو باغ یو لوی خار دی یو لوی باغ دی او په دې کې تقریبا د دنیا تمام نعمتونه راجمو د اوسېدو بنگلې پاغې کې نهرونه هر قسمه نهرونه پاغې کې وو قسم قسم بوټي میوجات پکې وو او حور غلمان هغه خپل جوړ کړیو جنکه ولکان خادمان پکې جوړ کړیو وراده د آخرت جنتونه پرې ده ما سره جنت ته دی جنت ته داخليږي ډیر دولت په لګولو خو نصیبه په خپل پکې نه و چې کله داد د باغ تیار شو پاغه ورځ دی مردار شو د مرشوي دی د باغ کې د ناس ته پاس ته د اوسېدو نصیب نه و
دا مو وایه چې د خدای جنتونه اولی او یو پکې د شلات جنت دی اتم جنت ته دی دا د دنیا یو خشته باغ و خو د ده نه الله پاتې کړی دی یو باغ دی د دنیا باغ ارم باندې یادېږي د تاریخ او د قصو په کتابونو کې ګوره باغ ارم دا هغه جنت دی د ده خو نصیب یې پکې نه وه هغه جنت څه شو نیست نابود شو د الله جنتونه نیست نابود کېږي نه دا د بنده یو باغ اوس ختم شو د فرعون حال وګوره هغه څه شو ذل اوتاد چې هغه د خاوند د میخونو اوتاد د وتد جمع د میخونه نو دته ذل اوتاد ځکه وایي چې د بچاله صدا ورکولو نو څلور میخونه به یې پې ټک وال مارال لړوانان به پې پرېښول بنده به ترې خوځېدی نه شو یا د ده لښکر ډېرې وې نو په لښکرو دپاره ځای په دی د خیمو ضرورت او خیمو کې به دا میخونه لګېدل نو ځکه ورته ذل اوتاد وایي هغه فرعون چې لوی دبدبه یې وه او په ټول عمر کې چې ته سرخوږي پې نو راغلې هسه شو نیست و نابود شو فصب عليهم ربك صوت عذاب ستا رب په هغوی باندې یو کوړه د عذاب راواچوله چابک او کوړه چابک باندې چې بنده وهې نو دا چابک د دې ټول بدن نه تاویږي او هر ځای ته ګزار او درد رسوي ان ربک لبالمرصاد ستا رب په یو انتظار کې دی انتظارګاه رصدګاه دې ته مرصاد وایي چې په یو اوچت ځای کې د ناست یو پټ مقام وي په هغې کې یو بنده ناست وي ګیر چاپېره ګوري چې څوک را ننوتل څوک لاړل چا څه کېښودل چا څه واغېسته چا څه کردار وکړه چا ته پته لګي نه خو یو نظر کوونکي په هغه ځای کې ناست یو هر څه ویني ستا رب چې دی نو هغه له بالمرصاد په انتظارګاه کې لګیا دی هر طرف ته ګوري هر څه ویني هیڅ مخلوق د الله د نظره پناه نه دی خو نه دې وخت کې سوی نه دې وخت کې چاته سوی نه او روز به داسې راشي چې په هغې کې هر چا سره به حساب کتاب وشي نیک دی او که بد دی الله لیدلی دی جزا صدا به ورکړي والفجر وليال عشر قسم میری پسبا باندے وليال عشر او پلسشپو میرے قسم وی والشفع والوتر پا جوڑو باندے میرے قسم وی والوتر او پا بے جوڑے میرے قسم وی پا طاق او پا جف میرے قسم وی واللیل اذا یسری او پشپا میں دے قسم وی چی داشپا تیرے شی یا پدیشپا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی دا دنیا دا حدود نتیر شی حل فی ذالک قسم لذی حجر آیا اشتر پدے کی پورا قسم لذی حجر عقل دا خاوندانو دا پارا علم تر کیف فعل ربک بعاد آیا تا کتلی ندی کیف فعل ربک جسرنگ فعل کری دستا پروردگار بعاد ارم بعاد ارم بانے ذات العمادی کیا غدستنو خاون نے لوی لوی خیمے بے لگو لے گئے کے بعد ستنے لگے دے یا مکانات جوڑول چپاگے کے بستنے لگے دے التي لم يخلق مثلها في البلاد اغا عادیان لم يخلق چې ندی پیدا کړی شوی مثلها په مثل ندی فی البلاد په خارونو کې په دنیا کې د دې په شانته غټ غټ بدنونه او طاقتمن بدنونه الله نور ندی پیدا کړی د معمول مطابق چې انسانان څنګه دي نو نسبتاً دا اغین زیادو
او دا نور خبرې داسې بے بنیاد دی چې دونه به اوچتو چې د اسمان نه به ټیټ ټیټ ګرځېده دا دروغ دی د اسمان نه ټیټ ټیټ ګرځېدو والا انسان اړه خدای پیدا کړی دی آدم علیه السلام چې د ټولو نه لړو د هغه قد 90 فټ دی نو بچی د هغه نه رو رو ښکته کېږي 90 فټ نه چېرته زیات شوي نه دي دا د دروغ کیسې دي چې پلاني وخت کې داسې سړی و هغه به د اسمان نه لاندې او ټیټ ټیټ ګرځېده بله بیا سر لګي دا دروغ هسې نسبتا د نورو خلکو نه په وجود کې غټو پهلوانانو او طاقتورو ښکلې غټ غټ بدنونه صحتمند التي لم يخلق مثلها في البلاد هغه عادیان چې نو پیدا شوي په مثل د دوی په ښارونو کې وثمود الذين جابوا الصخر بالواد كيف فعل ربك بعاد فعادیان څه وکړل څه پې وکړل د چهارشنبې په ورځ یې پسیلی راوسته او د بلې چهارشنبې پورې د دې ځمکې نه په هوا به پورته کېدل او د بر نه د ځمکې ته به راخلاصېدل او دا ګردن به ټق نارې که مات به شو او تس نس به پراتو 7 ليال و8 أيام وشپې او 8 ورځې مسلسل سیلې پې چلېدلې ده څوک یې نه دي پرېښي وثمود الذين جابوا الصخر او تا کتلی ندی چې ستا رب سکړي دي په سمودیانو باندې الذين جابوا الصخر هغه سمودیان چې هغوی به تراشل کاڼي غرونه به یې تراشل بالوادي په وادي قرا کې د دې د کلي نوم دی وادي قرا غرونه به تراشل نو دننه به پکې محلات جوړول یا د غرونه دا کاڼي به تراشل نو بهر به په هغې باندې محلات مضبوط او محفوظ جوړول وفرعون ذي الاوتاد طاقت لنی چې ستا رب سوکلل په فرعون باندې هغه فرعون ذي الاوتاد چې خاوند میخونو دی یا به د سزا لپاره خلک 4 میخ کول یا به خیمې لګول نه هغې کې به میخونه لګېدل الذين طغوا في البلاد هغه خلک چې سرکشي کړې وه په ملکونو کې فی البلاد په ښارونو کې فاکثروا فیها الفساد پس زیاد کدوی په دې ښارونو کې الفساد او خرابي زه په دې په ملکونو کې فسادات پیدا کړي فصب علیهم ربک صوت عذاب پس راوالو په دوی باندې ربک استارب صوت عذاب یو کوړه د عذاب پې راواړوله یو چمکینه اوالو په هغې کې ټول دردمن کړل خوږې کړل ان ربک لبالمرصاد بیشک استا پروردگار لبالمرصاد په انتظار او په انتظارګاه کې دی هر چاته ګوري د نظر نه هیڅوک هم پناه نه دي نو د سزا نه څوک پټېدی نشي او 50 زیاتې کوي نه چې نیک عمل چاله اسې بې سزایه کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين صباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. سورة الفجر 15 نمبر آیات. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. په دنیا کې د رزق فراخی یا کمواله د الله په نسبت باندې د مقبولیت یا د نه مقبولیت علامه نه ده. فاما الانسان دې کې د انسان نه مراد کافر انسان دی. دا کافر انسان دا الله متعلق چې څه خیال په زړه راځي نو مکه شانتی کوي. اللہ پاک دل رزق ورکی، مال دولت ولا ورکی، صحت ولا ورکی، تندرستی ولا ورکی، نو د د په دې زړه کې دوا باطل خیالات راشي. یو خیال دا چې دی وای چې دا زما ذاتی صلاحیت ته، زما عقل فکر دی، زما قابلیت ته، او داغی نتیجه را چې دا دونه رزق ماته ملو شو. او پکار دی چې دونه ماته ملو شو، د دې نه راته ډېرم ملو شوی. ورکړه د خدای وي، دی وی دا زما ذاتی قابلیت ته، زه د دې مستحق یم. یو خیال ورته دا راځي. دویم خیال د پدره کې دا راشي چې دا دومره مال او دولت او دا نعمتونه مال الله را کړی دي، زه د الله خوښ یم، د الله په نزد زه مقبول یم. که زه مردود وم، ناخوښ وم، نو دا نعمتونه به یې ولې را کول؟ دارنګه یو انسان چې په هغه باندې فقیری راشي، غریبی پی راشی، نو دې د الله په نسبت باندې د مردود کېدو، د نامقبول کېدو دلیل یې وګڼي. غریب شي نو دې وی زه به د خدای ناخوښ یم، مردود به یم، نو خفه شي. وی مستحق د انعام وما، مستحق د اکرام او د عزت وما، خدای ذلیل کړم، مال سره نه کړل، بغیر د سوجه اس به خدای ذلیل کړم،
زه خو ډېر قابل یم. نو داسې خیالات د کافرانو وي. دا خیال د کافر وي. کله کله داسې یو مسلمان هم په دې خیال کې مبتلا شي، غریبي پې راشي دا به د خدای ناخوښه یم او کلي زه خو ډېر قابل یم. نو مسلمان دې په دې استغفار ووایي. نو د مال ډېرېدل د خدای په نزد د مقبولیت علامه نه ده، او دا خواري او غریبي دا د مردود کېدو د ناخوښه کېدو علامه نه ده. کلا دا خیال بالکل باطل دی، دا بے بنیاد خیال دی. نه فراخی د رزق د نیکی او د مقبولیت عند الله علامه ده، او نه غریبی او لږه تنده د الله پنیز د ذلیل کېدو علامه، بلکې کله کله د دې برعکس کېږي. فرعون سره د دې چې د خدای دعوه یې کړې وه او چې ته سرخوږي پې نو راغلی، فرعون باندې تبا ټوخې سرخوږي نو راغلی. او ډېر لوی لوی پیغمبران په قسم قسم تکلیفونو کې مبتلا شوي دي، تر دې چې کافرو پې په سر اره ایښې او په اره باندې نیم کړي وي. نو دا دومره سختي او تکلیف پیغمبر ته ورسېد، اخو د خدای خواښه دی. فرعون ته د دنیا بادشاهي ملو شوې ده، سرخوږې ته به ټوخې پې نه دی راغلی، د خدای دشمن دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی مہاجرین صحابہ کرامو کے کم چے فقیر وو ویدے بد مالدار مہاجر نہ سلویخ کالا مخ کی جنت تداخلی. دا فقیر مہاجر دا مالدار مہاجر نہ سلویخ کالا بمخ کی جنت تزی. یو حدیث مبارک کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ دا کم بندہ سر محبت کئی نو پاغ دا دنیا نے پریز کئی. کم بندہ سر چ اللہ محبت کئی اللہ پا دے بندہ دا دنیا نے پریز کئی. لکه څنګه چې تاسو خپل مریض د اوبونه په پریز کوي، نو داسې الله د دې دنیا نه په نیک بنده پریز کوي. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، پس ہر چه اغا انسان نے اذا ما ابتلاه چکلا مبتلا کی دل ربه رب دد آزمائشو کی پد باندے رب دد. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس ہر چه کافر انسان نے اذا ما ابتلاه چکلا اللہ کل آزمائشو کی پد باندے ربه رب دد فاکرمه، پس عزت ور کی دلرا ونعمه او دا دنیا نعمتنا ورل ورکی فیقول ربی اکرمن، نو دی وی چی رب زما اکرام زما اکو، اللہ مالا عزت او قدر راک او زد دی لائق وما، زان دے لائق گنی دا اللہ فضل و احسان انمانی وی زد دے خبر لائق وم. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، او اغا انسان چی اللہ آزمائشی کی پدبانے فقدر علیہ رزقه، نو کم کی پدبانے رزق دد فقدر علیہ تنگ کی کم کی پدبانے رزقه رزق دد فیقول ربی اہانن، پس وائی دا انسان ربی اہانن زما رب زما احانت و سپکاویو کو، لائق دا دیر قدر عزت و دا دیر مال حالو ما و زما قابلیت تخدے ان قتل زی زلیل کرلما. قدر ان کرالا. خلاصہ دا
چې د دې انسان نظر صرف د دنیا په حالاتو باندې دی، د دنیا موجوده راحت او تکلیف دا عزت او ذلت غني، نه پوهیږي چې د دواړو حالتونو کې د انسان آزمائش او امتحان دی، چې نعمت الله ورکه ګور چې دې پکې شکر ادا کوي که نه ادا کوي، که سختی الله راوستا الله ګور چې دې صبر کوي او که نه کوي، رضا بالقضا پکې شته او که نشته. نو د دنیا عارضی عیش و عشرت او آرام د الله په نسبت باندې د مقبولیت دلیل نه دی، د معزز کېدو دلیل نه دی، او صرف د رزق کمی او سختی دا د مردود کېدو او د ناخوښتیا علامه نه ده. انسان د په خپل عمل باندې نظر وکړي او پر رب باندې الزام دې نه لګي لایق د دیو مو خدا سے را سره وکړل. کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا هرگز داسې نه ده بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تاسو اکرام نہ کو د یتیم، د یتیمم قدر عزت نہ کو. د کافر بد خصلت پدې ده کہ اللہ ذکر کئی بد خوینا. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تاسو اکرام نہ کو د یتیم. اصل کې دا خبره الله پاک بیانوي چې تاسو د یتیم حق نه ادا کو، په ده باندې ضروري خرچ هم نه کو، او تعبیر ته نه د اکرام په عنوان الله وکړو، پکې اشاره ته طرف ته چې انسان تعالی الله مال حال درکړي دی، نو د دې مال حال شکر پکارو، تقاضا دا و چې تا شکریہ ادا کړی وي. یوازې د یتیم حق ادا کول نه، په ده باندې خرچ کول نه، بلکې پتا واجب دي چې د دې یتیم اکرام وکړي او د خپلو بچو په مقابله کې د سپک مه ګوره. پردی بچی له تپاتی دي نو خپلو بچو ته چې څنګه ګوري دقه شانته دی بل یتیم بچی ته هم ګوره. اکرام در باندې واجب دی، دا نه چې سره وړې خپلو بچو له ورکې او پردي ماشومان یتیمان هغوی د تراسې غلې غلې ګوري او ته ورته صد قدر یې نه کوې. څنګه چې خپلو بچو له ورکې نو دقسې د یتیم بچي له هم ورکړه وکړه، څنګه چې د خپل بچی سره مینه کوي نو داسې د یتیم بچی سره هم مینه وکړه، چې دا یتیم په دې پوه نشي چې زه یتیم یم، زما څوک نشته. د خپلو سره چې څنګه مینه محبت او ورکړه وي دقسې د یتیم سره وکړه. نو کافر په دنیا کې فراخی اکرام غني او تنگشا سپکاوي غني. وی کلا داسې نه ده، بالکل داسې نه ده. کتا تاسو تنگشا راشي نو داغه وجه دا ده چې تا کې ناکاره خوی دی، ته یتیم چې قابل رحم بچی دی ته داغه حق قدر نه ادا کوي. یتیم قابل رحم دی ته یې حق نه ادا کوي. او دویم خوی پتا کې خراب داره چې ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین او غریب له سورکې نه ته ترغیب نه ورکې چې د یتیم او د مسکین خیال اوساته، نه په خپل سکے نه بل ته چې یتیم لا او مسکین له سورکا. نو دې کې د کافرو د عادت مذمت دی.
یتیم او غریب د پاره په مالدار سړي لازم دی چې دې به ځان له سور کوي او که خپل دې د وسوسه نه کیږي نو بل ته وایا چې زمون خو گزاره کیږي خدا فلانی یتیم دی او دا فلانی غریب دی د سره امداد او تعاون وکا بل ترغیب ورکا نو نخپل ورکه نه بل ترغیب ورکه دریم ناکاره خوی د کافر داله چې وتاکلون التراث اکلا لما تاسو خوره مال د میراث اکلا لما په پورا خوړلو سره د میراث مال حلال دی او که حرام دی ټول را جمع کې او خوري د خپل حصے سره پردې حصم خوري دې کې خصوصیت سره دا د میراث مال ول ذکر شو حال دا دی چې هر یو مال چې هغه کې حلال او حرام را جمع وي داغه استعمال ناجائز نو دې کې یوازې د یتیم مال او دا میراث مال ذکر ک وجه د خصوصیت د دې دادا چې د میراث په مال باندې نظر کول او هغه ته پتم کېدل دا بے همتی دا لکه یو مردار خور زناور چې دې ته ګوري چې دا فلانې زناور اوس به مړ شي او زه به ورځم او زه به خورم دې پتمه دی د مردار د خوراک پتمه دی نو دا انسان د دغه مردار خور زناور سره مشابه کو چې کله به فلانې مړ شي او موږ ته به مال پاتې شي کله به مړ شي او موږ ته به پاتې شي او زما به پکې دونه رسي او دونه به مې رسي او دونه به تعلم او دونه به تعلم دې پردو مالونو تسترګې واځي مکوا دا د کافر خوېری چې فلانې بمري او موږ ته به مال پاتې کیږي او دا عادت د مردار خور زناور دی نو اولو العزم او باهمت خلق اغلی چې خپل مټي خدای ورکړي ځان له دې اوګټي په خپل دې اوخري او په بل دې اوخري دا نه چې د بل د میراث پته مې چې مال به پاتې کیږي او موږ لا براکي وتاکلون التراث اکلا لما او ناکار خوی سلورم نمبر د کافر داره چې وتحبون المال حبا جما تاسو محبت کوي د مال سره ډیر محبت کوي حبا جما من ډیر زیات د مال سره محبت ډیر کوي نو دې ډیروالی لفظ اشاره وکړه چې د مال سره په یو درجه کې محبت دا د هر انسان فضل کې وي مال د ارچا خو د لیوانوم پیسې خوخي مال د ارچا خوخلي نو دا د مال سره مینا دا قابل مذمت نه ده خود حد نه ډیره مینا دا قابل مذمت ده دا دنیا او دا دولت دا سره لکه سیند او دا مسلمان دا زړه دا سره لکه کشته بغیر د سیند نه چلیږي نه بغیر د دې دنیا او د دولت نه د مسلمان وخت تیریږي نه خامخا به محبت کوي ځکه که دنیا سره محبت نه کوي نو جن به څنګه تیرې نو د مسلمان زړه دا کشته او غیر چا پیرا دنیا دا دولت دا سیند کشته او سیند یو بل سره لازم ملزوم دی ویبا خو دې کشته لپاره دا اوبو دا پشتی چې دا اوبنی نو کشته چلیږي نه نو کشته بر دې اوبو سره محبت کوي او څومره محبت دا اوبو به بار وینو کشته به پکې رواني او کدی کشته کړه چې لګو دي سوريو شو او دا وب پکې دننه ورالې نو چې دننه ورالې نو دا کشته به ډوب شي
نو که د دنیا او د دولت دا محبت د انسان په دې زړه کې دننه ورغی نو دا زړه دې ډوب شو. نو د زړه نه بار بار د دنیا محبت کوه، خو زړه کې دننه محبت به د الله وي. بهر بهر دې د دنیا محبت وي، خو دننه کې به نه زړه ته. که زړه ته د الله محبت دننه دی کامیاب، او که د دنیا محبت دننه شنو بیا ناکام تباه و برباد. نو دې دې کې وی وتحبون المال حبا جما، تاسو د دنیا د مال او دولت سره محبت کوئ خو ډیر کوئ، زړه کې هم دننه که، نو دا کافر ته وایي. د کافر په زړه کې د دنیا محبت ډیر. بل لا تکرمون الیتیم، بلکې تاسو اکرام نه کوئ د یتیم، قدر عزت د یتیم نه کوئ. ولا تحاضون علی طعام المسکین، او تاسو ترغیب نه ورکوئ او تاکید نه کوئ په ورکولو د طعام مسکین ته، یو بل ته ترغیب نه ورکوئ. وتأکلون التراث اکلا لما، او خورئ تاسو مال د میراث، مال د مړو خورئ اکلا لما، په پوره خوړلو سره، په ډېر خوړلو سره. وتحبون المال حبا جما، او تاسو پیار او محبت کوئ د مال سره په مکمل او پوره محبت سره، په ډېر محبت سره. کلا هرگز داسې نه ده پکار. اذا دکت الارض دکا دکا، پا کم وقت چې دا ازمکا اوٹا کولی شي پا زر زر کولو سرا، دا ازمکا با زر زر کلی شي، دا غرون با اوار شي، آباده با اواری شي، کنده کپر با اواری شي، او تختبت نجوڑ شي. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، هرگز داسې نه ده، بلکې دا ځمکه به غوټه کولی شي په زره زره کولو سره. وجاء ربک، ستا پروردگار به راشي، یعنی حکم د پروردگار به راشي په خپل قهري تجلیاتو سره، څنګه چې د شان سره لایق ده، نو میدان حشر ته به راشي. والملک صفا صفا، فرشتے با قطار قطار وی، انتظاماتو درست کولو دا پار با فرشتے قطار قطار راشی والاری بوی. وجیع یومئذ بجہنم، راب وستیشی جہنم. وجیع یومئذ، راب وستیشی پدغر وزباندے جہنم. جہنم با راوستی شي. وبرزت الجحیم، جہنم با راخکار کریشی، راخکار کیگی بندابا میدان حشر تراخ کیشی. حدیث مبارک کی راغلی دی چدا جہنم دے تبے اویا زر زنزیرون اچولی وی، اویا زر زنزیرون، او پا ہر زنزیر پورے اویا زر فرشتے بنختی وی، او زور بے لگولی وی، میدان حشر تبے راکاگی. نو اویا زر زنزیر دی، پا ہر زنزیر پوری اویا زر فرشتین خطی دی. سلور اربا او سلور نیم شل کروڑا فرشتین خطی دی جہنم راکاگی. 4 ارب 90 کروڑ فرشتے دا میدان حشر تا جہنم راولی، دا عرش نگس طرف تبے ادری. دا کافران بو تو گوری چی دا جہنم دی. وی دا تمام اولین آخرین کدے دوزخ کی ورواچولی شی، دا با ٹول ایربے کی سکاربے کی، خدا دے پا اور کی کمی پا تو کی کمی نرازی دومرا نیر تو دی. پیغمبر علیہ السلام وی ماتا دوزخ اخولی شو، وی دا دے لمبوتا حیبتا دے روب داب تے مو قتل. وی دا جہنم گویا شما سر خبر اکلی، مالی و مالک یا محمد، اے محمد زما استا گوری یو بل سر سکار نشتا. زکا
چې ستا غوښه الله په ما حرام کړې ته ما ته نه راځي ته ما ته راتلی نه شي پیغمبر علیه السلام د دوزخ د طرف نه مطمئن دی نور خلق مطمئن نه دي وی دې وجه نه چې را میدان حشر ته دا دوزخ راوستی شي جی یوم اذن بجهنم وی هر سړی به نفسي نفسي باندې گویا شي ما ته بچکا خدای ما ته بچکا نفسي نفسي ما بچکا صرف پیغمبر علیہ السلام چې هغه نفسي نفسي نه وي وی رب هب لي امتي رب هب لي امتي رب زما امت ما ترهو بخا اے رب زما امتيان ما ترهو بخا د دوزخ نه بچکا امت د پاره فکر من وي ځان له مطمئن دی پیغمبر علیہ السلام وجيء يومئذ راب وستيش جهنم پدغ روزبان دي يومئذ يتذكر الانسان پدغ روزبان دي با سوچ و فکر کے پوئے بشی الانسان کافر انسان وانا له الذکرى سفید بور کی پدغ روزبان پوئے دل دلا دے چه پوئشن سفید با اوشی اس با پوئشی چه پا دنیا کے لئے سخت غفلت کیوں ما غلطه کیو ما خو په دغه وخت باندې پویدل او نه پویدل یو شانتی دي ځکه دنیا دار العمل له او آخرت دار الجزاء یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی وای بدا کافر انسان یا لیتنی ای کاش قدمت لحیاتی کاش ما روان دی را لګلې د دې زندګۍ لپاره سنیک اعمال میں روحان دیرا لے گلے وے افسوس چے پا دنیا کی میں نیکی کڑے وے او دلتا میں روحان دیرا لے گلے وے اس میں پکار راغلے دا دنیا نا خالی لاس راغلے ما کاش چرا حسناتو یولو یا ذخیرہ میں ددان سر راولے وے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش چې ما په دنیا کې نیک عمل کړی وي روان نه ملي غلې وي اوس به مې پکار راغلی وي خدا کاش کاش بدغه ځای کې بیا فایده نه ورکړي فیومئذ پس پدغه روز باندې لا يعذب عذابه احد لا يعذب عذاب بنور کی عذابه پشانت دا عذاب دا اللہ احد حصوکهم ولا يوثق وثاقه احد نبتڑی پشانت دا تڑلو دا اللہ حصوکهم پدغ روز باندے مجرم لبدا سے سخت سزا ورکیگی او دا سے سخت تڑل بوی چې د بل چا د طرف نه داسې سخت سزا مجرم نه تصور نشي کېدی چې بل څوک به مجرم له داسې سزا ورکړي الله چې څنګه وهل کوي نو داسې وهل څوک کولی نشي نو یو ناشنا عذاب به د کافر له الله ورکوي الله دې ټول مسلمانان بچ کړي یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ یا ایتها النفس المطمئنة اے مطمئن نفسا ارجعی الى ربک واپس شتق پل ربتا دا سے حال کے راضیة مرضیہ چتا دا اللہ نرضائے اللہ بلتا نرضاوی تدا اللہ نرضا او اللہ ستا نرضا نو دا سے حال کے تو واپس شو دا مومن روح دیتا مطمئنہ لقب ورکلے شویلے ایتها النفس المطمئنہ مطمئن پا اطمینان او پا آرام مراد تینا اغا نفس دے چې دا الله دا ذکر او دا طاعت سره سکون حاصل کړی دی
دا هغه نفس دی چې خپل کوشش یې کړی دی او خپل ځان یې د بدو عادتونو نه د اخلاق رذیلو نه بچ ساتلی دی او د الله په طاعت او تابعدارۍ کې وخت تېر کړی دی د شریعت حکمونه ټول منلی دي نو دته الله وی ارجعی الی ربک واپس خپل پروردگار ته ارجعی واپس لفظ نه معلومیږي چې د مخکینه مقام هم د الله سره او اوس بیا وته چې هغه مقام ته لاړ شه لومبنی مقام الله سره هغه ته واپس شه حدیث مبارک کی راضی چلی د مومن روح علیین کی وی عمل نامه هم علیین کی وی علیین د وم اسمان د پاسه د عرش پسوري د عرش د لاندې ځای نو دا انسانانو د روحونو د قراری ځای د کړي روح د هغه ځای نه غشتي شي جسم کې ورواچولی شي بیا د مرګ نه وروسته هغه ځای ته واپس یوسي چې انسان جمدی کیږي روح د هغه ځای نه راغی دلته بدن کې ورغی چې مړ شو واپس هغه ځای ته لاړ راضیه مرضیه ته د الله نه رضا الله له تا نه رضا رضا بالقضاء چې په دنیا کې کم خلکو باندې هر قسمه حالات راشي او دی پاغه باندې رضا وي نو دا رضا بالقضاء دا د مقبولیت نه خشوله دې چې خدای سره ملاويږي نو ډېر په خوشاله ملاوي حدیث مبارک کې راځي من احب لقاء الله احب الله لقاءه هغه څوک چې د الله سره ملاقات خوښي الله د سره ملاقات خوښي ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه او څوک چې الله سره محبت الله سره ملاقات بد غني الله د سره ملاقات بد غني عائشہ بی بی پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی چې الله سره ملاویدل دا خو په مرګ کې سړی مرشي نه الله سره ملاقات کوي مرګ د چا خوښ دی خو چا نه دی خوښ وی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې خبره داسې نه ده حقیقت داري چې مؤمن ته د مرګ په وخت کې د فرشتو په ذریعه د الله رضا او د جنت زیری ورکړي شي چې دا ووري نو د مرګ سره محبت پیدا شي چې په زر مې مړ چې د الله رضا او د جنت د خوشحالي وینم او کافر ته د مرګ په وخت کې عذاب او صدا مخامخ کړي شي نو دته د مرګ نه زیات ناخوښه شي بل نه معلومیږي چې مې مړ که وسله مې دوزخ ته وسلېږي نو خلاصه دا چې د مرګ محبت یا بد ګڼل دغه وخت کې معتبر نه دي بلکې د ځنکدن په وخت کې خوښ دی او ناخوښ دی چې د ځنکدن په وخت کې ته چې خدای مرګ مې خوښ دی نو ته نیکۍ ته خوشحالۍ ته روان یې او چې ځنکدن وخت کې وایي چې مې وجنه دا عذاب ولیده فادخلی فی عبادی نو زما پا بندیانو کی داخل شا وادخلی جنتی و زما جنت تا داخل شا نفس مطمئنت اللہ خطابو کو زما خاص بندیانو کی شامل شا او زما جنت کی داخل شا پدے دے کی اول دا اللہ دا نیکانو بندیانو سر دا شاملے دو حکم شو او بیا پا جنت کی دا داخلے دو حکم شو اشاره پکې دې طرف ته شوله چې جنت ته تل موقوف دی په دې چې اول په دنیا کې د نیکانو خلکو ملګری شه علی به جنت ته دی چې په دنیا کې د نیکانو خلکو سره ملګری شي د دې په ډله کې شامل شه د دې په ناسته پاسته کې د دې اخلاق او عاداتو کې د دې په عقیدو کې داخل شه د نیکانو خلکو صحبت اختیار کا تب هم نیک شو تب جنتی شي
نو دا اللہ نیکانو بندیانو کی شامل دل حکم اول شوی دی. دیو جنف کل پیغمبرانم دا سوال کی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. سلیمان علیہ السلام سوال کی، سون الوے بادشاہ اور پیغمبر اللہ تو سوال کی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ یا اللہ پخپل مہربانے بانے ما داخل کا فی عبادک الصالحین، پخپل نیکانو بندیانو کی میں شامل کا. یوسف علیہ السلام وفات نمک کی دعا کی اسوئی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ ما دا نیکانو خلق سر یوزے کی، دا نیکانو خلق مرگرتیا خلا اللہ دی زمن دا طول دا نیکانو مرگرتیا نصیب کی. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، دا نیکانو خلق صحبت بتا نیک کی. صحبت صالح ترا صالح کند، دا بدانو خلق صحبت بدزان سر خراب کی. کہ پا دنیا کے ہر قسم گڑ وڑ بیکار شئی یو بیکار پرزے خود نیکانو سر مرگری شا نتانا با قیمتی شئی جوڑ شی. پا صحبت دا بزرگانو بسر زر شی کہ یہ کانی آئی لوٹا دا سہرا یو لوٹا خویا خود نیکانو خلقو سر یوزے شا سر در بدن جوڑ شی. فادخلی فی عبادی، اول زما پا نیکانو بندیانو کی داخل شو شامل شا. ودخلی جنتی نداغی نفس زما پا جنت کی ور داخل شا. اللہ دا جنت نسبت زانتو کہ زما پا جنت کی داخل شا. نو پدے کہ ہر قسم راحتو نبدرتا ملاوی گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پتائف کے اسیدو اور عمل تک وفات شوی دے پتائف کی. جنازہ تیار شلا اور دغه وقت کی ناشنا قسم مرغے راغ للا کہ دغه سے مرغے مخ کی چالی دلی نوا او دے کفن کی ورننا وطلا پتشل بیا چا او نلی دل چی او وطلا. عبداللہ ابن عباس تا ورداخل شوا خوچا او نلی دل چی بیا او وطا او چی کلا پا قبر کی خودی شو نو دا قبر پا غار یو غیبی آواز راغی یا ایتها النفس المطمئنہ. وی ارچا گرچا پیرو کتا چی دا آواز دا چارے خو اوریدن کو ویون کے اونلی دا چی دا چا آوازو دا غا نفس مطمئنہ رے چی خلکو تا اللہ وورو چی دا دے اگو روتا. عبداللہ ابن عباس نفس مطمئنہ دے. امام حافظ طبرانی رحمت اللہ علیہ پل کتاب کی لکلی کتاب العجائب کے فتان ابن رزین ابی ہاشم دے وئی یو زلزو روم تتلیوم دا عیسائیان والا قوتا او التا گرفتار شم قید شما دا اغیر بادشاہ تا پیش شم کافر بادشاہ وی منگے مجبور کلو چی دین اسلام پریگ دے اور عیسائیت تراوڑے. زما سمرگریو اوی دا دیر دیر سخت صداگانو نا اویرے دلو دا بادشاہ دین قبول کو اسلام پریگ خود. درے کسان مرتد شو دا بادشاہ دین اختیار کر او سلورم کس چو ناغا انکارو کوئی دا کافر کے گم نا وی داغنے پتور بانے سٹ او او خواہ کے نیرو پاگے کے او غرزو وی داغا سر پا ابو کے ڈوب شو قتلارا
وی لک سات پس داسې مخکې هغه سر د اوبو نه بهر راووته، سترګې غړېدلې وې او د خلکو ته ګیر چاپېره وکتل او په زوره باندې آواز وکړ چې اے فلانیا، اے فلانیا، فلانیا، یو یو ته نوم واغشته او بیا وی یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پریکړې سر خبرې کوي، پریکړې سر نیر کې ډوب شو، واپس راووته، یو یو ته نوم واغشته او ورته دا آیات ووی. وی دا عجیبه واقعه چې د ټولو خلکو ولیدله وویرېدله. وی د هغې ځای عیسایان تقریبا ټول مسلمانان شو. وی د بادشاه تخت خوځېده او هغه 3 کسان چې مرتد شوي واپس مسلمانان شو. او بیا خلیفہ ابو جعفر منصور وی دغه کافر بادشاہ نه زمن د خلاصې انتظام وکړ، هغه د قید نه اخلاص کړو. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی، اے مطمئن نفسا واپس شه الی ربک، خپل پروردگار ته راضیة مرضیة، په داسې حال کې چې ته د الله نه رضایې، الله لتا نه رضاوي. فادخلی فی عبادی، داخل شد ما په نیکانو بندیانو کې، وادخلی جنتی، او زما جنت ته داخل شا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.